د مهمو خبرونو سرټکی. د بهرنیو چارو له وزیر سره د ترکمنستاني چارواکو ویډیويي خبرې. قطر کې د مسلمانو علماو نړیوالې ټولنې له مشر سره د افغان سفیر خبرې. هیواد کې د خوارځواکۍ له امله د نږدې 4 میلیون ماشومانو زیانمنېدل. او ایران له خوا امریکا سره د خبرو ردېدل. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د سلواغې 8 اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ترکمنستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره ویډیويي خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په خبرو کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د راتلونکو پروژو په اړه بحث شوی دی. ښاغلي متقي د ټاپي پروژې د عملي کار پیل، د اوسپنې پټلۍ او ټاپ پروژو د پلیتابه یادونه کړې او رشید مرادوف هم د ګډو اقتصادي پروژو او د اړیکو د لا پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی دی. په قطر کې د افغانستان سفیر سهیل شاهین د مسلمانو علماو نړیوالې ټولنې له رئیس شیخ علي محی الدین القرضاوي سره کتلي دي. قطر کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په روانو سیاسي حالاتو اسلامي نړۍ ته د افغانستان د ځمکنیو حقایقو او ریښتیني انځور په رسولو کې د علماو پر رول او افغانستان کې د علماو او د اتحاد علمای مسلمین ترمنځ د اړیکو او همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو د ماشومانو د خوارځواکۍ له کړکېچونو سره مخ دی او د دغه ناورین له امله هر کال شاوخوا 3.7 میلیونه افغان ماشومان له شدیدې کمزورۍ له ستونزې اغېزمن کیږي. یونیسف زیاته کړې چې شدیده کمزوري یوازې لوږه نه ده، بلکې دا ده چې د ماشوم د مړینې ګواښ 12 برابره زیاتوي. د ژوند په لومړیو 1000 ورځو کې د ماغزه وده زیانمنوي، د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او ماشومان د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې ډیر زیانمنوي. یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري کړکېچ له تیرو 2 لسیزو راهیسې په بنسټیز ډول نه دی بدل شوی، خو ورسره هممهاله د مرستندویه سرچینو کمښت دغه وضعیت نور هم خطرناک کړی دی. د کابل ښار د اوسیدونکو لپاره د څښاک پاک اوبو د کمښت ستونزو د حل په موخه د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت د کابل د منځمهاله پروژې پاتې کارونه چټک کړي دي. د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت اجرایوي رئیس مولوي غلام رحمان کظیم وایي چې دغه اوبه چې له شوکیو سیمې څخه کابل ښار ته رالیږدول کیږي چارې شاوخوا 90% بشپړې شوي دي. نوموړی وایي یاده شبکه چې د 400 ملي متره قطره لرونکي لوی پایپونه لري په هره ثانیه کې د 120 لیتره اوبو د لیږد وړتیا لري. د هغه په خبره د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل د ګڼمېشتو سیمو د اوبو ستونزه تر ډیره حل شي او زرګونه کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د پنجشیر ولایتي مسؤلینو ویلي چې تازه د دغه ولایت اړوند په لومړی حصه ولسوالۍ کې د یاقوتو 10 کانونه تثبیت شوي دي. د پنجشیر ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کانونه د کانونو او پټرولیم وزارت د متخصصینو، پوهانو او انجینرۍ ټیم له لوري تثبیت شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې د دې سربیره په ابشار او عنابه ولسوالیو کې په رسمي توګه د بیروجو استخراج پیل شوی دی. د بغلان د بورې دولتي فابریکې 120 ټنه بوره تولید کړې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي چې سږکال له 800 ټنه لبلبو څخه یاده اندازه بوره ترلاسه شوې ده. د مسؤلینو په خبره په یاده فابریکه کې شاوخوا
300 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د فابریکې مسؤلینو د لبلبو د کار زیاتېدو غوښتنه کړې ترڅو د وارداتي بورې اړتیا کمه شي. دغه فابریکه اوسمهال د 24 ساعتونو په اوږدو کې د 500 ټنه لبلبو د پروسس وړتیا لري. په تیره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 700,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیره میاشت د حیرتان اقینې او تور غونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 699,810 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 1025 ټنه توکي صادر شوي دي. هرات والی شیخ نور احمد اسلامجار د ایران د خراسان رضوي له والی غلام حسین مظفري سره په صفري نقطه کې کتلي دي. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاوو او د نقلیه وسایطو د تګ راتګ زیاتوالي، د سوداګریزو توکو د لیږد بهیر د چټکتیا او د شته ستونزو د حل په اړه خبرې کړي دي. په دې کتنه کې د هرات والي د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر ارزښت ټینګار کړی او د سوداګرو په چارو او ترانزیت برخو کې د لا زیاتو اسانتیاوو برابرولو غوښتنه کړې ده. ورته مهال د ایران د خراسان رضوي والي په اسلام قلعه بندر کې د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او سوداګریزو فعالیتونو بهیر د ښه والي لپاره د خپل هیواد د همکاریو د پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي له تیرو څو ورځو راهیسې د منځني ختیځ لپاره د امریکا له استازي سټیف ویټکوف سره خبرې نه دي شوې. هغه زیاته کړې چې د دوی له لوري د مذاکرې کومه غوښتنه هم نه ده شوې. عراقچي ویلي متقابل درناوی باید موجود وي او په یو طرفه کارونو هیڅوک نشي کولی په یوه موضوع کې پرمختګ وکړي. هغه د متحده عربي اماراتو او سعودي اندېښنې پر ځای وبلله او ایران ته پیښیدونکی ګواښي د ټولې سیمې ته پیښیدونکی وباله. الجزیرې په یوه راپور کې ویلي سعودي عربستان اعلان کړی چې د ایران پر ضد د هر ډول پوځي برید لپاره به اجازه ورنه کړي چې فضا او خاوره یې وکارول شي. د راپور له مخې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره په خبرو کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د اختلافاتو د حل پر ډیالوګ ټینګار کړی دی. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه ویلي چې دا ناسم کار دی. نوموړي له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې اختلافونه دې په ډیپلوماټیکه او تدریجي بڼه حل شي. فیدان ویلي لا هم د روانو کړکېچونو لپاره ډیپلوماټیک حل لاره شته او ایران چمتو دی چې د اټومي مسئلې په اړه بیا خبرې اترې وکړي. د هغه په وینا انقرې تل د واشنګټن ته سپارښتنه کړې چې د ایران سره ستونزه یو په یو حل کړي. د هند په مهارا شاترا ایالت کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د دغه ایالت مرستیال وزیر اجیت پوار په ګډون 4 تنه مړه شوي دي. هندي رسنۍ وایي پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې د باراماتي هوایي ډګر کې د ښکته کېدو هڅه کوله. چارواکي وایي د پیښې د لامل په اړه څېړنې روانې دي. بلخوا د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د اجیت پوار پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا په مینیسوټا کې د ولسي غونډې پر مهال یو کس د کانګریس غړي الهان عمر پر لور بدبویه لرونکي مواد شیندلي دي. CNN ویلي دغه کړنه تر هغې وروسته وشوه چې الهان د کورني امنیت له وزیرې کریسټي نووام د استعفا او ایس ځواکونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. بریدګر د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او الهان عمر تر لنډې وقفې وروسته خپلې وینا ته دوام ورکړ. ایس د امریکا هغه ځواکونه دي چې د کډوالو د رایستلو په موخه یې په بېلابېلو ښارونو کې پلټنې پیل کړي دي او خلک یې له بد چلند شکایتونه کوي. د سوریې ولسمشر احمد الشره او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټلیفوني خبرې کړې دي. د سوریې سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې دواړو لورو د سوریې د انتقالي دورې اړوند بدلونونو د امنیت او ثبات د پیاوړتیا او هڅو او دغه راز د دوه اړخیزو همکاریو د امکاناتو په اړه خبرې کړې دي. په راپور کې راغلي چې په دې خبرو کې
احمد الشره سوریې ته د ترهګریزو ډلو د بیرته ستنېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو پر یووالي ټینګار کړی دی. دواړو لورو دغه راز د سیمه ییزو ناندریو د حل په برخه کې خبرو ته د لومړیتوب ورکولو پر اړتیا هوکړه کړې ده. او وروستی خبر مهم ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې د 3-0 په توپیر وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان په ګټه رضا حسین پور 2 او امید قنبري 1 ګول ترسره کړ. د 2026 کال د فوټسال آسیا ملتونو جام سیالۍ پرون د 14 لوبډلو ترمنځ د اندونیزیا په کوربتوب پیل شوي دي. افغان ملي لوبډله د 2026 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د راتلونکي جمعې په ورځ له مالیزیا او یکشنبې په ورځ له ایران فوټسال لوبډلې سره لوبې لري. له ملتیا مو مننه. د هیواد، سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه مو همدومره وو.